السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. ملګرو په نن ویډیو کې غواړم تاسو ته یو ښایسته ایډیټر معرفي کړم چې زیاتره ملګري راته میسیجونه کړي وو، زیاتره راته پیغامونه لیکلي وو چې موږ ته داسې یو ایډیټر وښیه چې هغه آفلاین وي، افیکټونه پکې وي او ویډیو پکې ښایسته ایډیټ کیږي. نو راځم ګرانو ملګرو نن تاسو ته هغه ایډیټر ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه موږ شروع کړو ګرانو ملګرو، که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته تر ټولو نه مخکې ورسیږي. نو راځم ګرانو ملګرو، موږ یو اپلیکیشن ته ضرورت لرو چې هغه په پلی سټور کې شته. پلی سټور باندې کلیک کوم او دلته ورته لیکم ګرانو ملګرو یو کټ اپلیکیشن به تاسو سرچ کړئ. کله چې سرچ کړئ په لومړی سر کې تاسو ته دغه اپلیکیشن دلته ښکاري ګرانو ملګرو، تاسو به دا را ډاونلوډ کړئ. خو ما تیار را ډاونلوډ کړی زه اوپن کوم یعنی خلاصوم یې. کله چې تاسو خلاص کړئ نو تاسو ته د هغې صفحه داسې راځي ګرانو ملګرو، نو تاسو به په دې جمع علامې باندې کلیک وکړئ. کله چې جمع علامې باندې کلیک وکړو نو که چېرته تاسو کوم مخکې کوم ویډیو کې ایډیټ کړی نو هغه هم تاسو دلته راځي چې په هغې کې غواړئ ایډیټ وکړئ، که نوی پروژه راخلئ نوی کوم ایډیټینګ کوئ نو موږ نوی پروجیکټ باندې کلیک کوو. کله چې همداسته کلیک وکړو تاسو ګالري خلاصېږي، که کوم عکس تاسو ایډیټ کوئ که ویډیو ایډیټ کوئ. زه مثلا دلته یو عکس اخلم ګرانو ملګرو فی الحال لپاره. دلته تاسو ته ریسنټ کې فولډرونه هم ښودل کېږي چې هر فولډر څخه یې تاسو را اخلئ. نو زه دلته یو فولډر څخه عکسونه ورته راخلم ګرانو ملګرو، یو عکس ورته راخلم. تاسو د عکسونو سایز هم ښیي چې دا ایچ ډي دی که 4K. نو ما یو عکس راواغستو ګرانو ملګرو. کله چې ما عکس راواغستو اوس غواړو چې ایډیټ وکړو نو څنګه به کوو. کله چې تاسو په دې عکس باندې کلیک وکړو دا لاندې تاسو ګورئ دلته دوه نښانونه ورکړي، دې خوا ته او هغه خوا ته. تاسو د دې څخه او دې څخه د عکس لویولی شئ، مثلا داسې وخت زیاتولی شئ او کمولی شئ. نو کله چې کلیک وکړو چېرته ویډیو وي نو تاسو دلته دغه اواز علامه ګورئ، د هغې اواز د دې څخه بندېږي، خو دا تیار عکس د اواز نه لري. نو کله چې عکس راوړو ګران ملګرو نور تاسو څنګه کوئ. اوس تاسو غواړئ چې د یو شعري ویډیو جوړ کړئ ګران ملګرو، یا د بل چا په غږ باندې شعري ویډیو جوړ کړئ، لیکنې تاسو وکړئ. نو دلته وایس باندې کلیک وکړئ. کله چې په هغې کلیک وکړو دلته ډېر ښایسته دوه اپشنه لري ګران ملګرو. یو که چېرته تاسو سره په موبایل کې کوم اواز وي نو تاسو کولی شئ چې هغه ترې راوړئ، مثلا په میوزیک کې وي لوکل میوزیک لیکلی ګرانو ملګرو. او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو کوم ویډیو څخه دغه وایس سندره یا کوم شعر وي هغه راخلئ نو تاسو ایکسټراکټ ویډیو باندې اډیو باندې وبخئ کلیک وکړئ. په دې ایکسټراکټ باندې چې کله کلیک وکړو نو په دې لاندې ایکسټراکټ فرام میوزیک په دې ویډیو فرام میوزیک به تاسو کلیک کړئ. هر ویډیو نه تاسو غواړئ نو همغه ویډیو به تاسو ورته دلته انتخاب کړئ او دلته هر ویډیو چې تاسو سره وي نو همغه ویډیو ورته انتخاب کړئ. مثلا ما یو ویډیو انتخاب کړ، زه دلته یو ویډیو ورته انتخابوم. کله چې انتخاب کړ ایکسټراکټ ساوند باندې به کلیک وکړئ نو راوځي. کله چې د هغې نه هغه صوت راغی تاسو داسې ښکاري ګران ملګرو. تاسو کولی شئ چې د دې دا کټ هم کوئ، دې څخه کټ یې کوئ او وړوکی یې کوئ، بیرته یې ډیلیټ کولی هم شئ، د اواز جګولی ټیټولی هم شئ، قطع کولی هم شئ. نو کله چې دا اډیو راوړو نو تاسو یې لږ واورئ ګران ملګرو. ښه دا اوس د منیر صاحب یو شعر دی. اوس دا موږ غواړو چې په دې ویډیو جوړ کړو نو موږ څه کوو ګران ملګرو، په ټکس باندې کلیک کوو. کله چې په ټکس کلیک وکړو نو دلته لیکو د هغې هغه خبرې لیکو چې دوه رنګونه سپین او تور. نو کله چې همداسې ولیکو ګران ملګرو تاسو ګورئ دلته موږ ته همغه ولیکل شو، همغه څه چې موږ ولیکو. نو ستاسو نور ډیزاینونه پکې دي ګران ملګرو، دا فنټونه دي. په دې فنټ باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته که چېرته انګلیسي خطونه تاسو لیکئ نو انګلیسي به تاسو ته داسې راشي ګرانو ملګرو. که تاسو پښتو کاروئ نو بیا به تاسو کوئ نو پښتو تیار شته. او که تاسو دا فنټ نه خوښېږي په دې جمع علامې باندې به کلیک وکړئ ډیزاینونه. نو دلته موږ سره ډیزاینونه ډېر دي، آل دي ټول هم دلته راځي، ټول ډیزاینونه کتلی شئ. که ته وایې چې نه زه انګلیسي فنټ ګورم، دغه نور فنټونه د نورو ژبو یا عربي فنټونه ګورم، که عربي دې نه خوښېږي مثلا فارسي فنټونه وګوره، اردو وګوره، پښتو فکر کوم پکې نشته. خو دغه عربي کې هم دغه فنټ مثلا زما وخت دی او غواړم چې دا فنټ ځان ته را ډاونلوډ کړم نو تاسو به انلاګ باندې کلیک وکړئ
او دا به ځان ته را ډاونلوډ کړئ. که نور فنټونه هم تاسو غواړئ دلته وګورئ هغه به ټول تاسو دې ځینه کولی شئ چې ځان ته یې را ډاونلوډ کړئ ګرانو ملګرو. خو زما هم دا فنډ زه هم صحیح دی. نور دلته رنګونه دي ګرانو ملګرو تاسو کتلی شئ. په دې رنګ باندې کلیک وکړئ که د دې رنګ تاسو بدلوئ. ګرانو ملګرو زموږ ویډیو اوږدېږي خو تاسو موږ سره اخره پارې پاتې شئ چې تر څو ښه پرې پوه شئ کولی شئ په خلاص لاس باندې خپل ویډیو ایډیټ کړئ. د دې رنګونه اوس بدلوم مثلا د دې رنګ سور راوړم یا سپین سور ما سره ښه ښکاري مثلا د دې رنګ سور راوړم. بل دلته موږ سره لیبل دی د لیبل ډیزاین څنګه کوي په دې لیبل ډیزاین باندې کلیک کوم ورته هم لیبل ډیزاین سپین دا شاته چې تاسو ګورئ کوم بیکګراوند چې دی مثلا یا سور یا ژیړ چې هر رنګ ستاسو خوښ وي او که لیبل تاسو نه هم ورکوئ مشکل نشته دغه بیرته هم دې دغه علامې باندې کلیک وکړئ په دې باندې نو تاسو نه به لیبل ورک شي. اوس راځو بارډر دغه شاوخوا ته د تور رنګ چې دی د دې خط د دې دا بارډر څنګه ورکوو نو دلته تاسو ګورئ په بارډر باندې به تاسو کلیک وکړئ. بارډر تاسو ډبلوئ نری کوئ بیخي لرې کوئ نو هم راځي. زه داسې ډبلومه ډبل لږ ښه غوندې ښکاري او که تاسو یې رقم کوئ که دا بارډر ورته بدلوئ نو دلته رنګونه هم شته. مثلا بارډر په کوم رنګ کې ورکړئ مثلا په ژیړ رنګ کې بارډر ورکوم. هر رنګ چې ستاسو خوښ وي په سور رنګ کې بارډر ورکوم تور رنګ کې ورکوم سپین رنګ کې بارډر ورکوم یا خړ رنګ کې هر رنګ چې ستاسو خوښ وي تاسو کولی شئ چې ورکړئ. مثلا ما تور رنګ کې بارډر ورکوم. بیا څه کوو ګران ملګرو دا هم صحیح شو موږ سره. بیا اخره کې دلته شیډو دی سوری دی دغه د یک خط تر لاندې دغه سوری دی سوری تاسو ورکوئ نه ورکوئ بلر ورکوئ څومره کوئ څومره نه ورکوئ. مثلا دا بلر که ډېر کوو نو بلر لاندې موږ سره زیات شو. ګورئ د خط لاندې ته تاسو فکر وکړئ تاسو ته دغه ځای کې ښه ښکاري د سپوږمۍ دغه لمر دی که سپوږمۍ دی د دې لاندې تاسو وګورئ دلته تاسو ته دا سوری ښه ښکاري. اوس مثلا که دلته بلر زه ډېر کم هلته وګورئ هغسې راځي او که کم یې کم داسې راځي ډېر یې کم کم یې کم خو دا کم ښه ښکاري. اوس سوری اخوا ته وړئ دې خوا ته وړئ نو دې ځای څخه کولی شئ تاسو سوری اخوا دې خوا ویسئ. که دغه سوری رنګ هم بدلوئ سپین ورکوئ نو سپین هم ورکولی شئ سور ژیړ هر رقم رنګ چې تاسو ورکولی شئ خو تور ښه ښکاري بس دا هم ورکړو. اوس راځو دغه د ستوري علامه چې د ګرانو ملګرو په دې تاسو کلیک وکړئ. دا دغه عکس خط دې څنګه راته راشي را دې څنګه شي او بیرته چې مثلا د دې وخت خلاص شي بیرته دې څنګه ورک شي نو زه وایم چې داسې دې ماته ښکاره شي اول را دې شي. کله چې دا خط خلاص شو بل خط چې راځي دا دې بیرته په دې ډول سره ورک شي. خو تاسو به ان او اوټ ته ګورئ دا ان دی نو ان لومړی دې دا خط څنګه راشي زویم دا خط داسې راشي ښه اوټ بیرته دې څنګه ورک شي دا خط په اوټ باندې به تاسو کلیک وکړئ بیرته دې مثلا په دې ډیزاین سره ورک شي. اوس چې زه کله په دې ټیک مار باندې کلیک وکړم اوس لږ به دا مخکې کړم او اوس یې واورو دوه رنګونه سپین او تور غم او ښادي خور او ورور ما او تا جوړېږو بیرته چې ورکېږي ګرانو ملګرو نو هغسې ورکېږي. بیا په همدې خط باندې کلیک وکړئ نو دلته دا رنګونه فنډ کې هم کار وکړو فنډ کې رنګونو کې فنډ کې رنګونو کې انیمیشن کې چې څنګه راشي چې څنګه بیرته ورک شي که قطع کوئ لنډوئ دغه لنډولی هم شئ او د څنګونو نه د کمولی زیاتولی هم شئ. اوس که چېرته ستاسو دې کې کومه غلطي وي ایډیټ باندې کلیک وکړئ ایډیټ باندې او مثلا دا تور مثلا موږ سره مکمل نه دی یای دلته یو بل ټکی هم ورسره لیکو نو بیا تاسو کولی شئ ایډیټ پکې وکړئ دې ځای نه تاسو کولی شئ ایډیټ پکې وکړئ او بس بیا دې ټک مار باندې کلیک وکړئ دې ځای نه تاسو کولی شئ اوکې کړئ. همدغسې بیا یې لیکئ همدغسې که چېرته تاسو اوږده ویډیو وي نو دغه ټکس د دې څنګونو نه داسې راکش کړئ ګرانو ملګرو دا داسې کش کړئ تر ویډیو اخره پورې ویسئ. کله چې ویډیو اخره پورې ویوړو نو دا کوم خبره چې د دې کوم ځای پورې خلاصېږي هلته ودرېږئ په دې ټکس باندې کلیک وکړئ دا سپلیټ باندې کلیک وکړئ سپلیټ تاسو ته ښیم دې ته سپلیټ وایي یعنې قطع یې کوئ نو دې ځای نه په همدې خط باندې بیا کلیک وکړئ. کله چې هم کلیک وکړئ ایډیټ ته راشئ ایډیټ کې دلته بیا بله جمله ولیکئ مثلا ما او تا جوړېږو نه داسې ورته ولیکئ چې ما او تا مثلا داسې ولیکئ. اوس وخت ډېر نیسي ګران ملګرو ویډیو اوږدېږي چې تاسو ته بس ټیک مار کې مثلا ما او تا مې ولیکو اوس دلته وګورئ ګران ملګرو دوه رنګونه سپین او تور غم او ښادي خور او ورور ما او تا جوړېږو نه داسې ما خو تاسو ته مقصد طریقه وښودل تاسو کولی شئ ښه په صحیح ډیزاین سره خپل لیکنه هر څه وکړئ نو داسې تاسو کولی ټکس ورته بدل رابدل کړئ په دې ډول سره ټولو ته انیمیشن هم یو ورکول شوي که تاسو بدلوئ چې څنګه خط دې راشي څنګه دې بیرته ورک شي په دې چې تاسو کلیک وکړو انیمیشن ته به راشي چې څنګه دې راشي او که تاسو یې چې همداسې په یو شکل د لوپ وي چې هر رقم دې همغسې د خوځېږي راخوځېږي یو ځای کې هم کولی شئ داسې
خوځېږي به تر اخره پورې، همداسې چې خط شروع کېږي همداسې خوځېږي به، ورک کېږي همداسې خوځېږي به، یا به داسې تاویږي یا به داسې کېږي. دا ټول ډیزاینونه ډولونه دي، تاسو کولی شئ داسې استفاده ترې وکړئ. او که بیخي نه غواړئ دا همغسې صحیح دی، نو نن باندې کلیک وکړئ تاسو دلته. دا د دې خط ډیزاین ګرانو ملګرو چې تاسو وکړو، او میوزیک خو مې هم تاسو ته وښودو. اوس راځو فلټر ته. فلټر کې تاسو کولی شئ د عکس فلټر یې ورکړئ. که داسې فلټر ورکړو څومره ښایسته ښکاري ګرانو ملګرو. دغلته نور فلټرونه هم شته، تاسو کولی شئ خپل عکسونو ته داسې فلټرونه ورکړئ. او که تاسو فلټر نه خوښیږي، فلټر د اخر کې راشئ اوریجنل باندې کلیک وکړئ. په دې اوریجنل هم چې کله کلیک وکړو نو دلته اډجست، دلته موږ سره لیکل شوی اډجست. تاسو کولی په خپل خوښه د دې رنګ زیات کم داسې کوئ، رنګونه زیات کوئ، کنټکس داسې برابر کوئ، نور خپل پکې جوړو کې مثلا رنګونه ورته کم و زیات کوئ. کولی شئ مخکې حالات کې تاسو به دیزي څخه کتلی شئ چې مخکې څنګه اوس څنګه دی. په دې کلیک وکړئ، تاسو ته هغه تغیرات هم ښودل کېږي. که خوښه مو ټیک مارې کوئ، او که خوښه هم نه و بېرته ترې ووځئ. نو اوس زموږ عکس داسې برابر شو. فلټر دې دپاره کاري کوي چې فلټرونه شته دي چې په خپل خوښه فلټر. بل راځو افیکټ ته. افیکټ ډېر ښایسته آپشن دی دې کې ګران ملګرو، لکه ټیک ټاک غوندې چې موږ کارو ټیک ټاک. نو دې کې افیکټ چې شته، خو دا آفلاین موږ کارولی شو، آنلاین نه دي ګران ملګرو، ټول آفلاین دي. په دې افیکټ باندې به کلیک وکړو. هر افیکټ چې ستاسو خوښېږي ګران ملګرو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. دا بعضې ډاونلوډ غواړي، دا فقط یو پېره را ډاونلوډ کړئ، بیا تاسو انټرنیټ نه غواړئ. او دا لومړی سرونو کې ټول تیار ډاونلوډ شوي دي. هر افیکټ باندې تاسو کلیک کوئ، تر کوم ځای ساحې پورې چې همغه افیکټ اپلای کوئ، ګوته په پیچک نیسئ همغه ساحې پورې. زه اوس دلته مثلا دغه ګلیچ باندې کلیک کوم یو څو منټو لپاره. او که ګوته پیچک نه نیسئ ګران ملګرو مشکل نشته، یو پېره کلیک وکړئ، بیا دې څخه کمولی او زیاتولی هم شئ. دا زموږ سره داسې افیکټ دی، تاسو کتلی شئ. دوه رنګونه سپین او تور، غم او ښادي. دا عکس داسې اخوا دېخوا کوي. مثلا که تاسو دا نه خوښ بل ورکوئ مثلا، خو لومړی به تاسو څه کوئ ګرانو ملګرو، تا به دې څخه ډیلیټوئ دغه لومړی، او بیا هر کوم یو چې ستاسو خوښ و. دغه شیډو مثلا زما خوښ دی، شیډو افیکټ دی، دا خوښومه. په دې باندې ګورو ته پیچک نیسم. دوه رنګونه سپین او تور، غم او ښادي. او که چېرته خوښ نه شو، بیرته په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. بل افیکټونه دلته ډېر دي موږ سره، مثلا دغه بل افیکټ چې ډېر خلک خوښوي، په دې کلیک کوم. خور او ورور دا نه دی وبخئ، دغه بل افیکټ دی، په دې کلیک کوم. او تا جوړېږو نه موږ دواړه اوبه و. څومره ښایسته ښکاري ګران ملګرو. دا افیکټ تاسو کتلی شئ. هر افیکټ چې ستاسو خوښ وي تاسو کولی شئ استفاده ورنه وکړئ. نور افیکټونه هم شته. دواړه اوبه و. هر افیکټ چې تاسو خوښه وي هغه ورکولی شئ ګران ملګرو. ډېر بلها افیکټونه دي په دې کې، تاسو کولی شئ چې ټول استفاده وکړئ. د ټیک ټاک افیکټونه دي ګران ملګرو، ټول تاسو کتلی شئ. دلته د ټیک ټاک هغه ټول افیکټونه دلته شته دي، موجود دي. تاسو سره کولی شئ آفلاین ته استفاده وکړئ. دلته موږ سره ډېر افیکټونه دي. هم هر افیکټ چې تاسو ورکوئ ورکولی شئ. ساده افیکټونه، دا افیکټ تاسو ورکوئ، دا خلک ډېر استفاده کوي. دا افیکټ تاسو هر کوم یو چې خوښ و، نور تاسو ګران ملګرو خپله دا افیکټ نو که داسې افیکټ ورکړئ، خپل لیکنه هم ورسره برابر کړئ، نو ډېر به ښه راشي. نو هر افیکټ تاسو ورکولی شئ. دلته د افیکټونو بلها افیکټونه دي ګرانو ملګرو. هر افیکټ تاسو ورکولی شئ. د ټیک ټاک افیکټونه، د کپ کټ افیکټونه ټول شته. فقط یو ځل دلته دغه کوئ، نور هر وخت راتللی شئ، آفلاین ترې استفاده کولی شئ. دا افیکټونه ګرانو ملګرو، تاسو د افیکټ نه افیکټ ورکولی شئ، تاسو دې څخه افیکټ ورکولی شئ. ټکسټ مې هم تاسو ته وښودو، لکه دا خط چې دلته څنګه ولیکو ګرانو ملګرو، دغسې خط نور هم لیکلی شئ، ډیزاینونه هم ورکولی شئ. نو بل راځو ګران ملګرو، سټیکر هم موږ سره شته. سټیکر یې تاسو لګولی شئ په خپل ویډیو باندې. لکه کوم ځای چې مثلا تاسو ویډیو کوئ هغه غواړئ چې بلر کړئ، نو بلر کولی هم شئ. دا ځای مثلا بلرو، زموږ دلته کوم ویډیو جوړو پاسورډ پکې پټو، نو داسې بلر ورکوو، بلر زیات کوو مثلا دلته چې زموږ پاسپورټ چاته ښکاره نه شي، او مثلا یا داسې بل غوندې بلر ورکوو چې ښکاره نه شي. داسې بلر ورکوو چې زموږ پاسورډ دې څوک ونه ګوري، یا کوم شی پټو، یا داسې بلر ورکوو، یا داسې خلک زیاتره خلک یا داسې بلر ورکوي یا داسې بلر ورکوي. او که چېرته هغه تاسو نه غواړئ او غواړئ چې یو عکس اضافه کړئ، نو خپل یو عکس دغلته عکس باندې تاسو کلیک وکړئ چې یو عکس راوړئ دلته د ویډیو په سر باندې. نو تاسو به څه وکړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. یو عکس که تاسو غواړئ چې دلته یو عکس راوړئ، مثلا ما دا یو عکس دلته راوړلو ګران ملګرو، تاسو هم کولی شئ چې دا عکس داسې راوړئ.
په دې یس باندې کلیک وکړو ستاسو سره عکس راوړل شو. آی نور خبرې هم شته، ویډیو بیا ډېر اوږدېږي چې آی په ډیزاین سره دا عکس جوړیږي هم او نور سټیکر یې تاسو اټکولی هم شئ. اوس دا دلته انیمیشن دی چې په کوم ډیزاین سره دا عکس دې راشي، انیمیشن باندې کلیک کوئ، لکه ټکس چې تاسو مې وښودو ټکس کې داسې د دا عکس ماته راشي، بیرته آوټ کې دی بیرته داسې ورک شي داسې. نو کولی شئ چې داسې ورک او دغه کې قطع کوي دا عکس دې څخه قطع کولی هم شئ، اډجسټ کولی هم شئ، دې څخه قطع کوي، مثلا رنګونه یې تیز او ټیټ کوي، ډیلیټ یې کوي، دې څخه ډیلیټ کولی هم شئ، کلیپ یې برابر کوي، کاپي واخلئ ته 2 دانې کوي دا عکس، کولی شئ 2 دانې هم کوي. نو د عکس هم داسې استفاده کولی شئ تاسو ګرانو ملګرو. بل موږ سره پیپ هم دی، لکه پیپ هم دا کار کوي، لکه د دې عکس په مخکې بل عکس تاسو ځان سره راوړئ، په دې کلیک وکړئ، بل عکس تاسو غواړئ کومه ویډیو دی یا عکس دی تاسو کولی شئ چې ځان ته کوم بل عکس هم ځان سره راوړئ په دې ساحه کې. نو تاسو کولی شئ بل عکس هم دې نه استفاده وکړئ، مثلا کوم ویډیو دی تاسو سره د ویډیو په شکل سره لکه لایف چې بعضې د ویډیو سره بل ویډیو راوړي، تاسو کولی شئ همدا ویډیو زه بیا دلته راوړم، مثلا دا عکس بیا راوړم، بل عکس راوړم، کولی شئ دې څخه راوړئ. ماسک اضافه پکې شوی دی، ماسک هم تاسو ته بیا ښیم ګران ملګرو. کروما کی موږ سره دلته اضافه کېږي بیا کروما کی څه کار کوي هغه هم تاسو ته ښیم. مثلا د کروما کی یو مثال به تاسو ته وښیم، دلته به دغه وایس کوم وایس چې موږ سره دی دا به لرې کړو تر څو کاپي رایټ په موږ رانشي ګرانو ملګرو. په دې وایس باندې کلیک کوو، کله چې موږ ډیلیټ به یې کوو. اوس د خط موږ سره داسې راځي. اوس دلته پیپ باندې کلیک کوو ګرانو ملګرو، دلته یو عکس تاسو ته یو ځای څخه راوړم، تاسو ورته وګورئ. مثلا ما سره یو عکسونه ډېر دي، دا کروما کی تاسو ته ښیم، لکه دا شین بیک ګراوند څنګه لرې کېږي، دا کروما کی کې شین بیک ګراوند دی هغه لرې کېږي. کوم بل عکس موږ سره ګران ملګرو تاسو وګورئ، دلته ما سره یو ټایم لاین دی، مثلا تاسو ته یې ښیم. مثلا ګران ملګرو ما سره یو دغه سبسکرایبر علامه ده، وایي بعضې ملګري وایي زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. نو دا به څنګه کې دا شین پرده ترې څنګه لرې کوو، په دې کروما کی باندې به کلیک وکړو، کروما کی بیا به څه کوو، پیک کالر وایي او بخښئ، په دې کروما کی کلیک وکړئ، دلته پیک کالر، په دې پیک کالر باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه شین رنګ به دلته راواخلئ، پیک کالر شین رنګ به واخلئ. کله چې شین رنګ واخیستو نو دلته دغه ستروک چې دی دا به تاسو ورته لږ زیات کړئ چې دا شین رنګونه په غلونو کې نور هم ختم شي. کله چې ختم شو دا لاندې شیډو دی، شیډو تاسو اضافه کوئ تر څو دا سوری ښکاره شي او دغه ښکاره نه شي، شیډو زیات کوئ کم کوئ. کله چې همداسې وکړو ګران ملګرو دغه ستروک لږ نور هم داسې کوي چې تر څو دا شین دغه بیخي ښکاره نه شي، که داسې کوي زیات ښکاري او که داسې کم کوي کمیږي. نو دا ټیک مار علامې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کولی شئ دا وګورئ ګران ملګرو څنګه تاسو ته ښکاري. کولی شئ دې نه په دې خاطر استفاده وکړئ ګرانو ملګرو. او پیپ مثلا کوم بل عکس راوړئ تاسو دې څخه، د دې وظیفه ډېره ښایسته ده ګرانو ملګرو. یو عکس دې څخه تاسو ته راوړم، تاسو وګورئ زه دا عکس دې کې څنګه برابرېږي د شیډو په واسطه. دلته موږ یو عکس راوړو، عکسونه یو عکس تاسو دلته ورته اضافه کوم تر څو تاسو ته ښکاره شي. پین باز موږ موبایل کې هم د عکسونه رانه ورک دي ګرانو ملګرو، بخښئ نو عکسونه زیات دي، سامان زیات دی موبایل کې. نو اوس تاسو ته یو عکس راوړم ګرانو ملګرو. دغه یو عکس ګرانو ملګرو ما دلته اضافه کړ. دا عکس اوس څنګه کولی شو چې بیرته مثلا د دې دغه شاته بیکګراوند او دغه خلاص کړو، څنګه کولی شو. نو اوس داسې کار کوو ګرانو ملګرو، دغه ټکس به لرې کړو تر څو موږ ته عکس ښه ښکاره شي، ټکس به ډیلیټ کړو او عکس باندې کلیک کوو ګرانو ملګرو. دې کروما کی باندې به کلیک وکړو. اوس تاسو وګورئ د دې عکس یو ښایسته ډیزاین تاسو دغه کالر پیک باندې به تاسو کلیک کړئ، دغه کالر به ورته انتخاب کړئ. کله چې دا ورته انتخاب کړو نو بیا تاسو څه وکړئ ګرانو ملګرو، دا داسې کم کړئ، دا داسې کم کړئ او دا شیډو ورته ښه زیاته کړئ، شیډو ورته زیاته کړئ او دا ورته کم کړئ. نو تاسو کتلی شئ ګرانو ملګرو په دې ډول سره دغه عکس که تاسو چېرته ویډیو ایډیټر هستئ نو تاسو ته ډېر په درد خوري، دا چېرته کوم عکس سره راوړئ ورته سلي کوئ، نو دې نه استفاده کولی شئ. ماسک کوئ نو ماسک ډېر کار دی ګران ملګرو. مثلا قطع کوئ، کوم ځای څخه قطع کوئ، داسې ګول په شکل یې دومره قطع کوم، مثلا ماته دې فقط دومره ښکاره شي دا سړی، او یا داسې قلب ډیزاین کې دومره دې ماته ښکاره شي داسې، دا نور دې راته نه ښکاري. ستوري په ډیزاین کې دومره دې ماته ښکاره شي، دا نور ځیان دې راته نه ښکاري. نو ماسک دا استفاده داسې ترې کولی شي، دا عکس بېرته ډیلیټولی شي آی په واسطه
کولی شئ تاسو خپل عکس ته نور ډیزاینونه هم ورکړئ. نو ډېر کارونه پکې کولی شئ دې کې چې تاسو ترسره کړئ. پیپ دی دغه شاته بیکګراوند مثلا د دې بیکګراوند زه غواړم چې بدل یې کړم کوم عکس تاسو لرئ کوم ډیزاین ته مثلا برابروئ دا خپل بیکګراوند عکس مثلا تاسو انستګرام ته جوړوئ انستګرام ریل ته جوړوئ یوټیوب ته جوړوئ ټیک ټاک ته جوړوئ هر سیز چې تاسو ورکوئ دلته سیزونه تیار تاسو سره شته. خو زه هم ټیک ټاک ته جوړوم په ټیک ټاک باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ ستاسو عکس باید دومره وي. تاسو کولی شئ په 2 ګوتو سره دا عکس لوی او وړوکی هم کوئ. نو که چېرته تاسو لوی کړئ نو ستاسو عکس به برابر شي. او که غواړئ چې زما عکس کوچنی دی د شاوخوا ته د بیکګراوند راشي او هغه کالر مثلا رنګونه په دې کلیک وکړئ. رنګونه تاسو دلته ورکولی شئ. دا شاوخوا ته د داسې رنګ راشي. تاسو به کتلی ګران ملګرو ویډیوګانې دلته داسې راشي لاندې خط لیکم مثلا خط نه لیکم مثلا داسې یو بلر غوندې علامه ور اچوم داسې په دې کلیک کوم شاوخوا به بلري ګران ملګرو تاسو کتلی شاوخوا به بلري. که تاسو نور بیکګراوند ورته اچوئ په دې بي جي باندې کلیک وکړئ دلته بیکګراوندونه خپل دغه کې شته دي د اپلیکیشن کې داسې بیکګراوند ورکړئ مازدیګري غوندې بیکګراوند یا داسې بیکګراوند ورکړئ. نور بیکګراوند خپل د ګالرۍ نه یو عکس راواخلئ شاته بیکګراوند کې کولی شئ شاته بیکګراوند ورکړئ دې څخه یو عکس استفاده کوئ. نو دې استفاده دې نه کولی شئ. خو زه بلر ماته ښه راځي مثلا زه بلر ورکوم بلر ښایسته راځي تاسو کولی شئ ورکړئ. روټیټ یې کوئ تاو راتاو یې کوئ کولی شئ ورکړئ د روټیټ نه دغه وبخئ دغه سیزونه یې برابر کړئ. نو کله چې هر څه مو وکړو نو په ټیک مار باندې کلیک کړئ تاسو سره عکس به داسې برابر شي. دلته بیکګراوند نه تاسو کولی شئ د سیزونه ورته برابر کړئ چې کوم سایز کې تاسو ویډیو د ټیک ټاک کې ویډیو مثلا ټیک ټاک ویډیو د انسټاګرام لپاره څه دپاره سیزونه تاسو سره تیار لیکل شوي. زیاتره ملګري په دې کې مشکل لري. که چېرته تاسو وایس ریکارډ کوئ ګران ملګرو په دې وایس باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه اجازه به ورکړئ هر ځای کې چې تاسو خپل وایس خپروئ مثلا دلته ما لیکلي 2 رنګونه سپین او تور. کله چې په دې ریکارډ باندې کلیک وکړم دا ثبتوم او دې سره بیا بیکګراوند اچوم ګرانو ملګرو. نو شعري ویډیو که تاسو چېرته جوړوئ نو یو وایس هم راوښکته که مثلا د منیر دا شعر دی بل دلته ورسره بیکګراوند اچوو بیکګراوند به انتخاب کړو. کله چې بیکګراوند انتخاب کړو هر بیکګراوند یې موږ سره بیکګراوند به انتخاب کړو مثلا یو بیکګراوند زه انتخابوم یو بیکګراوند انتخاب کړو ګران ملګرو ډېر نه پرېږدم ځکه ما باندې کاپي رایټ راځي داسې. کله چې دا بیکګراوند داسې اپلای کړو ګران ملګرو د دې صوت اوس د هغې بل نه څنګه کم وي په دې باندې به کلیک وکړئ او بیکګراوند باید ټیټ وي. په دې والیم باندې کلیک وکړئ د دې والیم 100 ته راښکته کوئ باید 100 بیکګراوند د دې اواز وي د دې 100 اواز وي ګران ملګرو. هر کله چې شاعرانه ویډیوګانې تاسو کوئ هغه بل کوم چې ستاسو وایس دی دلته یو بل وایس راوړئ مثلا یو بل وایس دلته ایکسټرا کوم دا د منیر شعر نو تاسو کولی شئ د دې اواز زیات کړئ او دغه بیکګراوند اواز کم کړئ د دې اواز 100 زیات کړئ او هغه ټیټ کړئ. نو داسې شاعرانه ویډیوګانې کولی شئ لیکنې په دې ډول سره کولی شئ او دې کې ډېر زیات نورې خبرې هم شته ګران ملګرو. ویډیو به اوس هم ډېره زیاته اوږده شوي ګران ملګرو. نو دلته روټیټ نه تاسو کولی شئ دا عکس داسې تاو راتاو کړئ داسې په دې ډیزاین سره هر ډیزاین چې ستاسو خوښوي هر رقم نو تاسو کولی شئ هغسې حساب کړئ. که نور عکسونه شیان اضافه کوئ نو د جمع علامې باندې کلیک وکړئ دلته نور عکسونه هم اضافه کوئ هر څه اضافه کوئ اضافه کولی شئ. که تاسو ویډیو یا پیره ریویو کوئ سر نه په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو ته غټ ښکاره شي او تاسو پلی کولی شئ او کتلی شئ. ښه ګرانو ملګرو زموږ ویډیو ایډیټ شو مثلا هر څه مو کړو بیا تاسو په اخره کې دغسې څخه کولی شئ چې سیف یې کړئ. سیف یې کړئ دلته تاسو د سیزونه ښیي په 4K سایز کې مثلا ته ځان سره ثبت کړئ په فول ایچ ډي کې که په ایچ ډي کې MP4 کې 3PG کې دې کې ټول سایزونه شته تاسو سره په کوم پکسل کې چاپ کوئ مثلا 10 پکسله ښیي فول ایچ ډي ښه دی او دلته تیار ما هاي انتخاب کړی دی ورته بس تاسو انتخاب کوئ او سیف ته کوئ بس تاسو سره به دغه ویډیو مثلا په دې به سیف د علامې باندې کلیک کوئ دا ویډیو به تاسو سره په 100 دقیقو کې دلته سیف شي. دلته تاسو ته ښکاري دا ویډیو تاسو سره په خپل ګالري کې سیف شو. تاسو کولی شئ چې دې نه په هر څه کې استفاده وکړئ ټیک ټاک کې ورکوئ یوټیوب کې ورکولی شئ. ګران ملګرو که بیا هم چېرته تاسو مشکل لرئ نو موږ ته په کمنټ کې وایئ چې په دغه ځای کې موږ مشکل لرو په دې بله ویډیو جوړه کړه. بله ویډیو به هم تاسو ته جوړ کړم په دغه اپلیکیشن. نو ویډیو اوږده شوې هم د ګران ملګرو مننه چې موږ هم تر دې دمه وزغملو او دا ښایسته ویډیوګانې موږ ستاسو لپاره جوړو ګران ملګرو چې ستاسو مشکلات حل شي.
نو د دې لپاره یو لایک هم ورځي ګران ملګرو چې داسې ښایسته ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړوو نو دغه ویډیو ځان سره لایک هم کړئ نورو ملګرو سره شیر کړئ کوم چې د ایډیټ شوقیانې غواړي چې ایډیټ وکړي نو هغې سره دغه اپلیکیشن شیر کړئ ګرانو ملګرو چې هغې هم ترې استفاده وکړي او زموږ دغه چینل ځان سره سبسکرایب هم کړئ نو تر بل ویډیو چې زموږ نه نوي ویډیو هم دومره وه ګرانو ملګرو او تر بل ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم ماته اجازه راکړئ د الله په امان